په افغانستان کې د تاجکستان لخوا د سترو برېښنایي پروژو د پیلېدو خبر خپور شوی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د برېښنا سکتور د پراختیا په لړ کې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د تاجکستان د یو پانګوال شرکت له مسؤل سره لیدنه کړې او د برېښنا اړوندو برخو کې یې د پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې تاجکستاني پانګوالو د نوي کیندونکي برېښنا د تولید او همداراز د برېښنا د ویش د تاسیساتو د جوړونې په برخو کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده. چارواکي وایي دغه پانګونې کولی شي د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ او د ویش شبکې پیاوړې کړي. اجرایوي رئیس په دې لیدنه کې یادو پانګوالو ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان برېښنا شرکت به د قانوني چوکاټ په رڼا کې د پانګونې د عملي کېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د هغه په وینا د انرژي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې له مهمو ستنو څخه ګڼل کیږي. په همدې تړاو د انرژي او اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د نوي کیدونکي برېښنا په برخه کې پانګونه د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د شنونکو په باور دا ډول پروژې کولی شي د برېښنا پر وارداتو اتکا راکمه کړي، د انرژي دوامداره سرچینې رامنځته او د صنعت او خدماتو د ودې لپاره مناسب بنسټ برابر کړي. شنونکي زیاتوي که د ویش شبکې معیاري او پراخ شي نو د برېښنا ضایعات به راکم او د مصرفونکو لپاره به د برېښنا لاسرسی منظم او باوري شي. د هغوی په اند د بهرنیو پانګوالو ګډون د تخنیکي تجربو د لیږد او د پروژو د چټک تطبیق لامل کېدای شي. د افغانستان برېښنا شرکت هیله څرګندوي چې دا ډول ناستې به د عملي همکاریو پر لور بدلې شي او د نوي کیدونکي انرژي په پراختیا سره به د هیواد د برېښنا سکتور د ثبات او پیاوړتیا لپاره اغیزمن ګامونه واخیستل شي. درنو لیدونکو لمت